सडनली अचानक या एकदम। SUDDENLY सडनली درې مطلب دی او د دې معنی ده اچانک په اردو کې ویل کیږي او एकदम یا یودم موږ په پښتو کې وایو. مطلب د suddenly مطلب دی اچانک یا एकदम. فار ایگزامپل suddenly he knocked out. درې مطلب دی چې एकदम یا یودم هغه بېهوشه شو. suddenly he knocked out. درې مطلب دی چې هغه एकदम بېهوشه شو یا یودم را پریوتو او بېهوشه شو. دغه سنټنس ته دغه جملې ته لږ په غور وګورئ. په دې کې ستاسو لپاره ډېر ضروري الفاظ دي. سډنلی څنګه چې تاسو ته پته ده سډنلی درې مطلب دی یودم. هی ناکډ آوټ ناکډ آوټ دا یو پریزل ورډ دی او د دې مطلب دی بېهوشه کېدل. هی ناکډ آوټ هغه بېهوشه شو. سډنلی هی ناکډ آوټ एकदम هغه بېهوشه شو. یا که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې زه بېهوشه شوم نو تاسو ویلی شئ suddenly I knocked out. د هی په ځای صرف I ووایئ نو د دې مطلب دی چې एकदम یا اچانک زه بېهوشه شوم. لکه اکثر له به تاسو کتلي وي کله چې یو کس په یو لاین کې ولاړ وي نو هغه بېهوشه شي نو دغه بېهوشه کېدلو ته په انګلیش کې ویل کېږي knocked out. KNOCKED knocked. دلته په یاد ساتئ په دې کې دا کیس سایلنټ ده دا هیڅ قسم آواز نه ورکوي. knocked out درې مطلب دی بېهوشه کېدل او لاین ته یا قطار ته ویل کېږي کیو QUE UE. د دې پروننسیشن درې تلفظ دی کیو. د کیو مطلب دی قطار یا لاین. unfortunately بدقسمتی سے یا د بدقسمتی نه. UNFORTUNATLY unfortunately درې مطلب دی چې د بدقسمتی نه. په اردو کې ویل کېږي بدقسمتی سے. دغه لفظ چې کوم دی دا اکثر له ستاسو په موبایل کې هم کله کله راځي. که تاسو خیال کړی وي نو کله کله راځي unfortunately the mix player has stopped working. مطلب د بدقسمتی نه مکس پلیر کار نه کوي یا مکس پلیر کار پرېغوستو. unfortunately the Google Play has stopped working. مطلب د بدقسمتی نه ګوګل پلی سټور چې کوم دی هغې کار پرېغوستو. نو مطلب مې دا دی چې دغه لفظ چې کوم دی unfortunately دا ستاسو په موبایل کې هم کله کله راځي او راغلی به هم وي. نو د دې مطلب دی چې تاسو ته پته وي د بدقسمتی نه یا بدقسمتي سے. فار ایگزامپل اوس مثال ته وګورئ. unfortunately he met an accident. درې مطلب دی چې د بدقسمتی نه هغه اکسیډنټ وکړو. unfortunately he met an accident. د بدقسمتی نه هغې اکسیډنټ وکړو. یو ځل ما سره ووایئ unfortunately unfortunately درې مطلب دی چې د بدقسمتی نه. he met an accident هغه یو اکسیډنټ وکړو. که چېرته تاسو په انګلیش لینګویج کې داسې ویل غواړئ چې هغه اکسیډنټ وکړو نو تاسو ویلی شئ he met an accident. یا که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې ما اکسیډنټ وکړو ویلی شئ I met an accident. درې مطلب دی چې ما اکسیډنټ وکړو. یو بل مثال unfortunately I am ill today. درې مطلب دی چې د بدقسمتی نه زه نن بیمار یم. unfortunately څنګه چې تاسو ته پته ده درې مطلب دی د بدقسمتی نه. I am ill today زه نن بیمار یم زه نن ټیک نه یم. unfortunately I am ill today. ill ILL درې مطلب دی بیمارېدل یا بیماری. today نن. unfortunately I am ill today د بدقسمتی نه زه نن بیمار یم. اوس دلته په اخره کې زه تاسو ته صرف او صرف دومره ویل غواړم که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي څه مو ترې زده کړي وي نو مهرباني وکړئ دغه ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ ځکه چې کله هم موږ یو نوی ویډیو اپلوډ کړو که هغه د ګرامر باره کې وي ټینس باره کې وي یا که دغه رنګ یو ویډیو وي د ټولو نه مخکې نوټیفیکیشن به تاسو ته ستاسو په سکرین باندې میلاویږي او تاسو به کولی شئ د هغه ویډیو نه مکمل فایده واخلئ. او که چېرته اوس هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال هم وي دغه چینل باره کې دغه ویډیو باره کې یا هر قسمه انګلیش ریلیټډ سوال تاسو بالکل کولی شئ چې په کمنټ سیکشن کې زموږ نه پوښتنه وکړئ او زه به خپل پوره کوشش کوم چې ستاسو سوال یو بهترین جواب درکړم.
The only thing that you must have to keep in mind is that practice, practice, practice. Because practice always makes perfect.